قسم پې خورمه اعلان یې کومه چې څو پورې زما په دې بدن کې سایي نو موږ به د الله سبحانه وتعالی توحید ښه په زور او شور سره بیانو که څوک کوم ټوکړې ټوکړې کوي که څوک کوم جیل ته اچوي که څوک کوم د ملک نه شړي که څوک راله بچي وجني که څوک مې قتل کوي که څوک مې بېعزته کوي که څوک بهتانونه لګوي که څوک هر څه کوي زه د هر څه د تیار یم خو دې ته نه یم تیار چې د الله سره دې په باچایي کې څوک شریک شي دې ته نه یو تیار ستاسو څه خیال دی داسې به ټول انشاءالله په دې د چا سره موږ بیه نشو کولی ته صحیح ده ستا بابا او ستا پیر او ستا مرید او ستا قبر او ستا ونه او ستا ګټه او ستا تعویض دی زما د الله سره شریک شي په دې به بیه وکړو په دې به دوستي وکړو په دې به د یو بل سره مینه محبت کوو دې خو موږ چا سره بیه نشو کولی هر څه کې هېڅ خبره نه ده که زموږ د ذات مسلې بله څه خبرې پای کې به سره وزوي سو د توحید په مسله کې ده الله وی که بل اله وی دا نظام نه چلیدو بل معبود وی نظام نه چلیدو بیا خو اوس لازم په دې ملکونو کې چې د قبرونو له روان او دې درګاهونو او دربارونو له روان اوس یو کس روان دی بچی غواړي د قبر والا د خاورو د ډیري نه بچی غواړي او الله د دې سړي په نصیب کې بچی نه یې لیکلی زه تاسو اصله مثال در کوم سبحان الله عما یصفون الله پاک دی د ټولو خبرونه چې د مشرکانو دا یو مثال دی یو سړی ورغی د قبر والا نه بچی غواړي او وی دی د الله سره شریک دی والعیاذ بالله ځکه خو دې بچی غواړي بچی ورکول خو د الله کار دی چې کله دی ووایي چې د مخلوق یې ورکوي خو د الله سره شریک کو که نه اوس دی لاړ د دې قبر والا نه بچی غواړي او الله لیکلي دي په تقدیر کې چې بچی به نه وي الله وایي که په حقیقت کې دا مخلوق ما سره شریک وي بیا دا نظام نه چلیدو ځکه چې یو وایي زه بچی نه ورکوم بل وایي زه ونه ورکوم بیا نه چلیدو دا نظام څنګه د الله سره شریک دی او دلته په دې دنیا کې د دې بندګانو د حال ته نه ګوري انسانان یره وایي دا فلانی دکان کامیاب نه دی ولې وي مالکان دي وی خلک که نه دا کاروبار نه چلېږي ولې وي پای کې خو لږ شریک او هر یو خپله وایي هر یو څه وایي خپله وایي رب العالمین هغه ذات دی چې پاک دی هر څه او پاک دی د هغه واقعاتو نه او منګړتو کیسو نه چې د مشرکانو د قبر پرستي پسې کوي د الله سبحانه وتعالی دا ناشنا علم دی ګوره یو علم د انسان سره دی او یو علم د الله سره فرق یو څو فرقونه ته بیانوم ځکه تفصیلي خبره کوو بیا وخت ډېر زیات لګي فرق یاد ساته یو خو رب العالمین ښه واضح په قرآن کې ویلي دي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا او نه دی درکړی شوی تاسو ته علم مګر لږ نو د اول نه معلومه شو چې انسان دا علم څه دی لږ دی قصه د خضر او د موسی علیهم السلام یاد دی تاسو ته منځ کې کیسه خبره د هغوی په منځ کې شوې کله چې هغوی په کښتۍ کې سواره او یو مرغۍ راله او مکوهه په دریاب کې وواله نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی زما او ستا د علم او د الله د علم دغه حال دی د الله علم دی دریاب ته ووایه زما او ستا علم دغه دی د مکوخه کې چې دی د مرغۍ کوم اوبه راوچتې کړي دغه اولنی فرق دا ساته ما تاسو ته وایي چې د الله علم ازلي دی څه دی ازلي څه مطلب دی د همیشه نه دی او د انسان علم مسبوق بجهل دی مخکې جاهل و بیا علم شوی دا فرق ته راټ لکه اوس یو سړی دی الله ولې د دین پوهه ورکړې ده خو د دې پوهې نه مخکې دی څه جاهل و دا مسلې درته نه وي جي د کوشش کړی دی محنت یې کړی الله توفیق ورکړی دی د هغې نه بعد په دې مسله پوه شوی دی نور د دې مسلې نه مخکې دی علم نه و زده کول نه مخکې علم نه و او الله د همیشه نه علیم دی دویم فرق دا دی د الله علم پراخه دی هر شي
هر شي ته د الله علم پراخه دی او د انسان که علم وي نو هغه به محدود وي یو خاص څه پورې به د علم تعلق ساتي او په هغه خاص کې هم د خاص سره تعلق ساتي خاص کې به د خاص سره تعلق ساتي او د رب العالمین خو پراخه دی هر شي ته دویم فرق شو دریم فرق د انسان علم کله د انسان نه یېروم شي ومنکم من يرد الى ارذل العمر الله وی بعض په تاسو کې هغه عمر ته لاړ شي چې هغه په دې عمر کې ذلت والا عمر یې هغه سړی چې سم بوډا شي عقل او هر څه کار پرېږدي لکي لا يعلم من بعد علم شیئا الله وی د علم نه بعد مخکې پوهه او بیا ورسره هېڅ نه نو ګوره انسان په علم باندې زوال راځي یېرېږي ترې کیدای شي بیمار شي کیدای شي ذهن یې خراب شي او د رب العالمین علم هغه دی چې د الله نه یېرېږي بلکې دا خبره یاد ساتئ څلورم فرق دا یاد ساتئ یو مخلوق یو انسان چې د یو شي په باره کې ورته علم وي د هغې په باره کې ورته هم پوره علم نه ټول یو شان نه لکه اوس وګوره پیغمبر سلیمان علیه السلام څومره علم و د هغه سره و علم که نه لوی علم ورسره و لویه باچایي ورسره وه علم او باچایي نور هر څه پرېږده د ځناورو په خبرو باندې مغه پوهېدو پیریان الله تابع کړي وو د هغه سیلۍ الله هغه ته مسخر کړي وو څه ناشنا علم و د هغه سره بیا هم دا یاد ساتئ مولا چرګک چې کله غیب شو بیا راغی نو څه یې ورته ووي فمکث غیر بعید الله وی بس لږ وخت بعد دغه راغی مولا چرګک ډېر ټینګ ونه لګاوه او دی وی سلیمان علیه السلام ته احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین ما وی په علم کې هغه خبره راګیره کړې ده چې هغه ستا په علم کې نشته او د سبا ښار نه مې د یقیني خبر راوړی دی اوس وګوره د مولا چرګک سره دې خبرې علم شته او سلیمان علیه السلام نشته د مخلوق علم ناقص علم دی کم علم دی کمزور علم دی د الله د علم په مخ کې رب العالمین هغه علم خو بیا ناشنا علم دی او هغه علیم ذات دی چې بیا دې انسان ته علم کولی دا دغه الله کار دی الرحمن علم القرآن دا قرآن الله موږ ته ښوولی که الله موږ ته نه یې ښوولی والله توفیق نه وی راکړی والله که یو ټکی تا لیدلی وی یا دې اورېدلی وی یا یاد کړی وی بیا صرف دا نه خلق الانسان الله وی ما انسان پیدا کړی علمه البیان د خبرې د واضح کولو طریقه هم الله د انسان ته ښوولی اوس که الله د انسان پیدا کړی وی دا ایزه ګرځي او د خبرې کولو طریقه د دې ژوند د تېرولو طریقه او د دې څیزونو طریقه چې او نومونه کوم چې به دنیا کې دي موږ به د ژوند څنګه تېروو